درنو دوستانو ستړي مشه د ټال ناول شپږمه برخه را ورسېدله چې شپږمه برخه به یې له دې ځینه پیل کړو. مور مې ګرده ترې راګرځېده، ویلې چې مړۍ مو په همدې غوا لنده ده. هماغه ګړۍ یوه زړه ګدایګره راغله. مور مې نیم ګیلاس خامه لوبیا په پلو کې ور واچوله. وی ویل چې غوا ته مې دعا وکړه. ګدایګرې خوله پورته ونیوله. نه پوهېږم چې څه یې ویل، خو دا لا له کوره نه ووتلې چې غوا ګلالۍ ژېړه سخندره پیدا کړه. بوډۍ سترګې رڼې کړې. کور ته نه ځو؟ نو ساعت دې نه دی تیر، ودرې. منډه یې واخیسته. د ګلانو بوټي یې سره واړاوه. بوډۍ وویل څه پسې غواړې؟ ګاټې دلته لا پرون څو وړې ډبرې پرتې وي، خو اوس یې ګلان اوبه کړي دي، په خټو کې نه ښکاري. بل بوټی یې واړاوه. بیرته بوډۍ ته ورغله. وی ویل په ښار کې د ډبرو نیستي هم وي، لوبیا راوړم؟ بوډۍ وخندل. څه پرې کوې؟ ګاټې زما د انا به پام ورسره غلط و. کله کله به یې په زوره ورسره کېنولم، خو په ګاټو کې به یې ډېرې غالۍ کولې. بوډۍ وویل ګرمي ده، کوټې ته ځم، خو تېښنی به سوري ته کړو. بوډۍ وخندل. نو غالۍ ته تېښنی مه وایه. یو دم یې ناره کړه کوټې ته مې بوځئ. خدمتګاره له اشپزي سره راووته. دواړو د بوډۍ تر ولیو لاسونه لاندې کړل. ارزو څوکۍ سمه کړه. بوډۍ اشپزي ته وکتل. وی ویل نور به اضافه کتغ په کثافاتدانۍ کې نه اچوي. یو سوالګری هم تش لاس مه پرېږده. د ارزو غومبري تازه شول. اشپزي وویل سمه ده، خو ارزو په خبره کې ورولوېده. له وړلو یې خلاص یې، دروازې ته یې زه ورباسم. ماښام ارزو له بوډۍ سره ناسته وه چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. زوی په خوابدي غږ وویل ابۍ زړه مې لا اوس هم ځای ته نه دی راغلی، په خپله کوټه کې نه وي. بوډۍ وخندل. تشویش مه کوه، که مړه وای خبرولې یې. سړی کېناست، شاوخوا یې وکتل. وی ویل خو پورته کوټه ښه وه، نیمایي کابل دې لیدای شوای. بوډۍ وویل سخته خو نه ده، که مې دلته زړه ونه لګېد کټ به بیرته یوسو. ارزو وویل چای درته راوړم؟ نه. ارزو د باندې وته. بوډۍ وویل یو څو روپۍ غواړم. سړی په حیرانۍ ورته وکتل. بوډۍ وویل سخته غوښتنه ده؟ نه سخته نه ده، عجبه ده. ټوله دنیا به تر تا زار کم، خو تا دا ډیر وخت پیسې نه دی غوښتي. وایه څومره له بانکه درته راوباسم؟ همدا اوس څو لرې؟ سړي د خپلې کورتۍ له جیبه بټوه راوایسته. $40 یې پر میز کېښودو. افغانۍ یې وګڼلې. وی ویل $100 او 8200 افغانۍ. بوډۍ د سړي له ګوتو افغانۍ وایستې. سړي په بیړه وویل دا $100 به هم درته بدل کم، اوس هم دومره بس دي. خو پوښتنه دې ونه کړه چې په دې پیسو څه کوم؟ سړي وخندل. په ذهن کې مې راوګرځېده ځکه تا. بوډۍ په خبره کې ورولوېده. نور به هیڅ سوالګری له کوره نا امیده نه ځي. سړي وخندل. خو تا منع کړي وو. له ګدایګرو دې بد راتلل، ویل دې چې خدای دې ورکړي. بوډۍ سوړ اسویلی وایست. نه زویه، نن مې له کوچنیو وږو خولو د وریجو د دانو تویېدل ولیدل. پوه شوم چې په غمجنو سترګو کې څومره اسانه ځلا پیدا کړو. له ډېره وخته وروسته مې زړه سپک شو. نن مې د هغو کارونو د ترسره کولو ارمان وکړ چې تر دې دمه مې نه و کړي. غلې شوه. زوی ته یې وکتل. وی ویل نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي. ښکلی احساس مې زړه حس کوي. موندل یې دومره سخت کار نه دی. کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زموږ ځینو کوچنیو ټکو ته ورپام نه وي. سوړ اسویلی یې وایست. وی ویل خوشحالي ډېره ساده ده، خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دا نجلۍ ورو ورو را باندې ګرانیږي. دا کوچنۍ د خوشحالۍ په اړه په هغه څه پوهیږي چې زه په دې عمر ترې بې خبره یم. سړي وخندل. ارزو هو، دا نجلۍ یو رنګ لري، یوازې یو رنګ، همدغه څه ده چې وینو یې. سړي وویل زم له تلویزیونه پرته د ګزاره سخته ده. ولاړ شو. ارزو په دهلیز کې غلې ناسته وه. سړي وویل خفه ښکارې. نجلۍ یو دم ودرېده. نه، خو مخ دې سم نه ونیولی. ارزو مخ واړاوه. سړي وویل نه راته وایې؟ ارزو وویل نن می مور او کوچنی ورور ډیر یادېږي.
سړی یوه شیبه غلی و. وروسته یې وویل دا د اول ځل دی چې له کوره لرې یې. نجلۍ پزه کش کړه. هو د پلار له مرګ را بعد له مور او کوچني ورور سره اوسېدم. سړی له جیبه موبایل راوایست. ویې ویل د کور د تلیفون شمیره دې لرې؟ نه زموږ په سیمه کې تلیفون کار نه کوي. تنګه دره ده. د تلیفون لپاره به غونډۍ ته خیږي. دواړه تر ډیره غلي وو. وروسته سړي یودم وخندل. راځه مرستې ته د ضرورت لرم. پورته وختل. سړي تلویزیون ور واخیست. ارزو میز له ځمکې پورته کړ. پاو وروسته ټول د بوډۍ په کوټه کې ډرامې ته ناست ول. ارزو یودم چیغه کړه زار. بوډۍ او سړي ور وکتل. د ارزو سر وځړېده. بوډۍ وویل ولې؟ نجلۍ پورته وکتل. بیرته یې په تلویزیون پسې ورمیک وکړ. په خواند یې وویل تلویزیون مې ناوي یعنې نانځکه را په زړه کړه. تلویزیون ته ور بیرته شوه. زوی او مور تلویزیون ته وکتل. یوه نجلۍ له زړو ټوټو جوړه نانځکه پر ټټر پورې نیولې وه. بوډۍ وویل خوشحالي تل په لوکسو او قیمتي وسایلو کې نه ده. خوشحالي د زړه خبره ده. واړه شیان ومنه خوشحاله به یې. سړي وخندل. ابۍ تا خو دا ډیر وخت فلسفي کتابونه پریښي وو. بوډۍ سړه ساه وایسته. زویه نه پوهیږم خو دا ساده کلیواله نجلۍ ژوندۍ فلسفه راته ښکاري. سړي ارزو ته وکتل. وی ویل له ټوټې جوړه ناوې اوس هم در سره ده؟ نجلۍ تندی تریو شو. نه تناره ته رانه ولوېده. ښه که وای په نوې ناوې به دې بدله کړې وای. طلایي ویښته، شنې سترګې، ښایسته کالي، سندرې به یې هم ویلې. ارزو چورت یوړه. یودم یې په داسې غږ لکه څوک چې خواست کوي وویل نه هغه نانځکه مې مور راته ګنډلې وه. بوډۍ وویل دا نجلۍ بیله دنیا لري. ارزو وویل سبا د ترور کره تللی شم؟ خیر دی یوازې نیمه ورځ. بوډۍ وویل که جمعې ته ماتله شي ښه به وي. د ارزو په سترګو کې اوښکې را وګرځېدې. سړي وویل ځان تیار که سهار حسم دفتر ته ځم خو یوازې 2 ساعته به تېروي. د ارزو رنګ را وګرځېده. سهار سړی او نجلۍ یوې زړې لرګینې دروازې ته ودرېدل. ارزو وویل دلته ډیر کورونه خام دي. سړي وویل دې ته زور آباد وایي. دا ځمکې دولتي دي. خلکو کورونه پکې جوړ کړل. مازې خټې یې تپلې دي. دروازه خلاصه شوه. د بخت بیبي ترور رنګ ژیړ واوښته. ارزو وخندل. د ترور غیږې ته یې ځان ور واچوو. سړي وویل یوازې 2 ساعته پوه شوې. 2 ساعته وروسته موټروان در پسې رالیږم. د بخت بیبي رنګ وغوړېده. یعنې نه مو ده شړلې. سړي وخندل. دا خوږه نجلۍ کله هم داسې پرېږدو. بخت بیبي د چایو سات ورته وکړ. خو سړي ور یاده کړه چې په دفتر کې بوخته ورځ لرم. بخت بیبي دروازه پورې کړه. ارزو شاوخوا وکتل. یو دیوال ته 2 خړې کوټې ولاړې وې. د کړکیو رنګ د لمر له لاسه پوټکي را ایستلي وو. پر خړه چوتره پلاستیکي فرش هوار وو. پر فرش د جامو ګنډلو ماشین او رنګه ټوکر ښکارېدل. تر چوترې لاندې د څا پر سر زنګ وهلی بیلر او بیلر ته نږدې پر خټو ربړي بوکه ایښې وه. د وړې ماشومې ژړا راغله. ارزو منډه ور واخیسته. په کوټه کې یو څو میاشتنۍ نجلۍ پرته وه. پر خیرن لانده پرتوګ یې غوټه مچان راټول وو. ارزو ور ټیټه شوه. د نجلۍ له خیرن غومبرې یې کلکه مچو واخیسته. له ځمکې یې پورته کړ. په چوتره کې یې ترور په مخه ورغله. بخت بیبي په بیړه وویل څه کوي ارزو؟ ارزو وویل یوه بوکه اوبه به راته راونه باسي. ښځې په حیرانۍ ورته کتل. ارزو کوچنی پړ مخې واړوو. ښځې وویل زه یې پاکوم. نه یوازې اوبه غواړم. څا ته ودرېده. ښځه ورغله. پړي ته یې لاس ور وغځاوه. شیبه وروسته کوچنی بې پرتوګه نجلۍ سهارني پاسته لمر ته پښې وهلې. ارزو د ترورزیانو پوښتنه وکړه. بخت بیبي وویل چې مکتب ته تللی دي. دوی همالته په چوتره کې چای وخوړ. ښځې نجلۍ ته وویل چې څه کوه او څه مه کوه. ارزو 11 بجې بیرته له بوډۍ سره وه. هغې ته یې د کوچني ترورزۍ د ښایست کیسه کوله. ویل چې څنګه به یې لمر ته سترګې نیمکخه کړې، څنګه یې پښې وهلې، څنګه به یو دم وکغېده او له خولې به یې رڼې لاړې راتوی شوې. وروسته یې بوډۍ ولمبوله. مازدیګر لمر ته کېناستې. ورځې وتې.
یو ماخستن بوډۍ ته تلیفون راغی. لور یې وه، ویل یې چې 2 ورځې وروسته درځم. بوډۍ خوشحاله وه. سهار یې خدمتګارې ته وویل چې څو نورې ښځې پیدا کړه. دې امر وکړ چې په ټول کور کې باید د مینځلو وړې غالۍ، زینې او دیوالونه تر اوبو تیر کړي. کارګرو ښځو ټوله ورځ کار وکړ. مازدیګر یې له مزد سره زړې جامې او د کور مازې له کاره لوېدلي وسایل هم ورسره یوړل. د 2 کوټو غالۍ، کوچونه او پردې بدلې شوې. 3 نوي کټونه راغلل. بوډۍ د شپې تر ناوخته ویښه وه. له خوشحالۍ خوب نه ورته. ارزو سهار وخته نوې جامې ور واغوستې. بوډۍ سترګې له دیواله ساعته نه اړولې. طاقت نه ورته. چوترې ته ووته. څوکۍ یې د 2یم منزل د پیک سیوري ته برابره کړه. د حویلۍ له لویې دروازې مخ نه اړوه. یو وخت د موټر هارن شو. خدمتګارې منډه ور واخیسته. شیبه وروسته یوه ځوانه له رنګه سره ښځه، یو 14-15 کلن هلک، تر هلک یو څه کشره نجلۍ له موټره راښکته شول. بوډۍ د څوکۍ پر لاستو ګوتې ټینګې کړې. ارزو د چوترې زینو ته وکتل. په یوازې ځان یې څوکۍ لاندې نشوی ښکته کولی. نوې راغلې نجلۍ خپلې انا ته ور منډه کړه. لاس یې ور وغځاوه، خو بوډۍ ورکش کړه. غبرګ لاسونه یې ترې وګرځول. هلک له هماغه ځایه چمن ته ورغی. پاپي یې ور پورته کړ. د سپي پر سر یې شونډې کېښودې. ښځې د موټر د شا له دروازې یو تک سپین چاق کوچنی راوایست. بوډۍ ته ودرېده، خو بوډۍ لا خپله لمسۍ په غېږ کې نیولې وه. نجلۍ په سخته ځان ترې خلاص کړ. وار د ښځې شو. بوډۍ غېږه ورکړه. دواړو تر ډېره ژړل. ارزو نجلۍ ته وچې سترګې نیولې وې. مخ یې د شیدو غوندې تک سپین و. کوچنی داغ او ګونځه هم نه درلوده. غټې خړې سترګې او اوږده تور باڼې ښکلې ښکارېدل. وروسته نوې راغلې ښځې خپل زوی ته ورناره کړه. هغه راغی. بوډۍ ته یې لاس ورکړ، خو مور یې څه ورته ونه ویل. هلک ټیټ شو. بوډۍ په غېږ کې ونیوه. مور او لور ژړل، خو هلک او انجلۍ له سپي سره عکسونه اخیستل. شیبه وروسته ټول سالون ته لاړل. ارزو اشپزې ته ورغله. هغې سلاته جوړوله. ارزو وویل دا ولې داسې بې محبته دي؟ اشپز یوازې ور وکتل. ارزو وویل ما 2 ورځې انا ونه لیده. د ولسوالۍ په کلینیک کې بستر وه. خوب نه راته، خو اشپزه په خبرو کې ور ولوېده. له ښاغلي بصیر سره مرسته وکړه. ارزو تر کړکۍ ور وکتل. سړي له موټر بکسونه ښکته کول. ورغله. تر ټولو لوی بکس یې پورته کړ. سړي بکس ترې ونیو. ویې ویل دا نه، هغه بل کوچنی بکس در واخله. ارزو وویل دا نو څه دي؟ ما د شوتلو ډېرې درنې پانډې وړې. سړي وخندل. غټ بکس یې ور واخیست. ارزو کوچنی بکس او یوه ټوکرۍ ور پورته کړل. سالون ته ورغله. نوې راغلې ښځه له بوډۍ سره ناسته وه. له رنګه سرې نجلۍ د اوبو بوتل خولې ته نیولی و. هلک په تلیفون کې ګوتې وهلې. ارزو بصیر ته ورنږدې شوه. ورو یې وویل دوی به څه بولم؟ ښاغلی که میرمن. سړي وخندل. خور ته مې میرمن نادیه وایه. لور یې مریم نومیږي. زوی یې جاوید بوله. ارزو څو ځلې نومونه تکرار کړل. میرمن نادیه، مریم، جاوید، میرمن. خدمتګارې ته یې وکتل. پورته له راډه د پردې را خطا شوی کونج ته نه ورسېدله. بالښت یې د هغې پښو ته نږدې کېښود. خدمتګارې ور وکتل. څه یې ونه ویل. پر بالښت ودرېده. ګوتې یې راډ ته ور ورسېدې. ارزو اشپزخانې ته ورغله. اشپزې د سلاتې په منځ کې د رومیانو له اخیستو له نریو ټکو ګل جوړاوه. ارزو وویل ته څه نومیږي؟ اشپزې وخندل. خالده. ارزو وویل ښه میرمن خالدې، دا سلاته په دومره زحمت نه ارزي. ساتې خو یې نه خوړل کېږي. اشپزې یوازې ورته وخندل. ارزو وویل تاسو ته ولې میرمن نه وایي؟ ما په خپله له بوډۍ واورېدل. خدمتګارې ته یې ورنارې کړې چې شفیقې جامې مې سمې اوته کوه. اشپزې وویل غریب خلک یوازې یو نوم لري. هله نو کار مې ډیر دی. ها پتنوس ور وړه. ارزو غټ پتنوس ور واخیسته. سالون ته ورغله. پتنوس یې د بوډۍ او ځوانې ښځې تر مخ پر میز کېښوده. ورو یې وویل تور کشین. درنو اوریدونکو، شپږمه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. هیله ده چې نورې برخې هم راسره واورئ.